وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. من محبت سر درود شریف ہوئے. قابل صد احترام معزز مکرم علماء کرام مشایخ عظام محتمم دارالعلوم اساتذہ کرام او زما د دې علاقې ډیرو غیرتمندو غیورو مسلمانانو ورونو د برادر عزیز جناب حضرت قاری حضرت بلال صاحب دامت برکاتهم پر خلوص دعوت باندې یو ځل بیا تاسو ته د مخاطب کېدو شرف حاصلوم. الله رب العزت تی زموږ استاسو د ټولو دلته د حاضری خپل در کې قبول او منظور کړي او الله رب العزت تی په ورځ د قیامت باندې زموږ د حاضری ذریعہ د نجات وګرځي. ما نرستو لوی لوی خطیبان او مشایخ غیر روان دي ان شاء الله غي خطاب فرمای. زما حیثیت د یو طالب دی او طالب بسی او داغه بیان بسی وی پیتی بسی او داغه خوروا بسی. بہرحال د دې د حکم د تعمیل لپاره تاسو مخکې د موضوع مناسبت یو څو کلمات عرض کول غواړم او داغه سره حالات حاضره او د کفر یلغار د يهودو د نسوارو زمون د آینده نسل لپاره کمی منسوبی دي او کم جالونه دي پاغي باندې به مختصره روشنی اچوم. الله دې ماته د حق سچ وینا د ویلو توفیق نصیب کړي. تاسو ټول کو ویخیا کنه کو دی تاسو کوم ویخیا کو دی ما ته خدا ذکر چې زل تر شیرپو په قبرستان کې خطاب ویخیا تاسو ویخیا ټول ویخیا جزاکم زما عزتمن قرآن کریم دا اللہ رب العزت کتاب دے دا برکتونو نڈک دا رحمتونو نڈک دا انواراتو نڈک دا فیوزاتو نڈک. قرآن کریم او تورات انجیل زبور دا سلور غٹ کتابونا دا اللہ رب العزت دا طرفنا دی دنیا ترالی گلی شوی داغی سرسرا صحیفی وڑی وڑی رسالی بعد انبیاء علیہ السلام تا ملو دی بعد حضرات لیکلی دی چی دا صحیفو تعداد 100 دی او دا غٹو کتابونو تعداد سلور دی نو ټول 104 رازی. زما عزتمن تورات اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام لور کړو. انجیل اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام لور کړو. زبور اللہ رب العزت حضرت داؤد علیہ السلام لور کړو. او قرآن کریم اللہ رب العزت امام الانبیاء امام القبلتین
رسول الثقلین فخر الانبیاء تاجدار ختم نبوت جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لور کړي او نازل کړي. دا ټول د الله رب العزت کتابونه دي، د دې عظمت ته د دې رفعت ته سلام عقیدت او د عقیدت پرزونه د الله رب العزت د طرفنا حق او سچ کتابونه دي. خو زما عزت مندو تورات الله رب العزت چې نازلو داغي د نزول طریقه جدا، د زبور او د انجیل او د قران کریم د نزول طریقو کې هغه فرق دی. الله رب العزت چې تورات ورکو حضرت موسی علیه السلام ته هغه لیکل شوی مکتوب کتاب فصحائف کې حضرت موسی علیه السلام ته ملو شو، خو الله د حفاظت ذمہ نه دا غشته. انجیل الله رب العزت مکتوب لیکل شوی فصحیفو کې عیسی علیه السلام ته حواله کړو، خو لیکن الله رب العزت د حفاظت ذمہ نه دا غشته. زبور الله رب العزت دفعه واحده مکتوب فی الصحائف فصحیفو کې لیکل شوی حضرت داؤد علیہ السلام ته حواله کړو، الله د حفاظت ذمہ نه دا غشته. قران کریم الله رب العزت په دغه انداز سره داغي نزول اونو فرمایو دفعه واحده الله رب العزت په یو ځل باندې لیکل شوی د اسمان نه راو نه لیږلو، خو لیکن الله رب العزت داغي د نزول طریقه بدل کړه او د هغه طریقې د بدلیدو سره الله رب العزت د قران کریم د حفاظت ذمہ په خپل ځان باندې واغشتا. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. الله رب العزت فرمای قران کریم یعنی دا ذکر مونږ نازل کړی دی، مونږ به د حفاظت کو. زما عزت مندو دلته لګرنګ توجه کې زيو بهترین او یو عجیب نقطه تاسو مخ کې خدل غواړم. زما عزت مندو قران کریم نن په دنیا کې موجود دي، تورات انجیل او زبورم په دنیا کې موجود دي. نن تاسو د يهوديانو نه مطالبه وکړي هغه تورات کوم چې په موسی عليه السلام باندې نازل شوی الله رب العزت ورکړو، هغه تورات من وعن هغه مونږ ته پیش کې. د ټولي دنیا يهوديت د دین عاجز دي، د دین قاصر دي چې تا تورات په خپل شکل کې پیش کی. انجیل د نصارو نه تاسو کې د هغه کتاب نن په دنیا کې موجود دی، خو لیکن هغه انجیل کوم چې الله عیسی علیه السلام باندې نازل کړو هغه انجیل نن په دنیا کې نشتا، هغه زبور نن په دنیا کې نشتا. نن چې کوم تورات په پیښور کې دی، اسلام آباد کې د هغه نه بدل، لاهور کې د هغه نه بدل، کراچۍ کې د هغه نه بدل، انډیا کې د هغه نه بدل، امریکا کې د هغه نه بدل، برطانیہ کې د هغه نه بدل، جرمنی او فرانس یورپ کنټریز کې د هغه نه بدل. خو لیکن قربان شم صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین په خپل الله سونو سره قران کریم محفوظ کو. نن هغه قران کریم کم چې سورلستیم سو کال مخکې په جناب محمد عربی صلی الله علیه وسلم باندې نازل شو، نن هغه قران کریم من وعن په پاکستان کې موجود دی، په انډیا کې موجود دی، په سعودیا کې موجود دی، په امریکا برطانیہ په دیار غیر کې موجود دی. ولیکن زمون دعوه ده، زمون چیلنج دی کم قران کریم چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام باندې نازل هغه ننم د حافظانو په سینه کې دی. کم قران کریم چې په پیښور کې دی او هغه قران کریم په لاهور کې دی، او هغه قران کریم په هندستان کې دی، او هغه قران کریم هغه په سعودیا کې دی، او هغه قران کریم په امریکا او برطانیہ او یورپ کنټریز کې دی. دا وجه سره الله رب العزت قران کریم هغه دفعتن واحدتن نه دی را لېږلی، نه دی نازل کړی. 23 سال د قران کریم نزول غشتري، ولیکن قران کریم چې د کوم طرف نه الله نازلو هغه ذاتم اعلی کمی فرشتي چې راوړي دي حضرت جبريل امین، هغه فرشتم اعلی کوم محمد عربي صلی الله علیه وسلم ته ملو شوی دی، هغه پیغمبر، هغه رسول، هغه نبی، هغه قدوه،
آغا مرشد آغا سید آغا قائد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اغم آلہ دے کم زمکہ باندے چھے اللہ رب العزت قرآن کریم نازل کرے دے آغا زمکم دا طولی دنیا دا زمکونا آلہ دا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین قرآن کریم لکلے دے آغا صحابہ کرام آلہ دی کم مفسرینو چھے دا قرآن کریم تفسیر لکلے دے آغا مفسرین آلہ دی کم قاریانو چھے دا علم القرآن خدمت کرے دے آغا قاریانم آلہ دی کم سینوں کے چھے قرآن کریم محفوظ دے داگا سینم آلہ دا داگا جبم آلہ دا داگا زینم آلہ دے داگا انسانم آلہ زمان پا خبرو باننے پوئی گئے جی جواب راکوے پوئی گئے جی نورم پزورا پوئی گئے جی زداویم جی دی طرف لگا توجہ پکار رہا قرآن کریم اللہ رب العزت دا تورات رنگے نبی کریم علیہ السلام لندے ورکڑے دا انجیل رنگے نبی کریم علیہ السلام لندے ورکڑے دا زبور رنگے نبی کریم علیہ السلام تا ندے ملو التا اللہ مکتوب را لے گلے دے خدا حفاظت زمین ندا غشتے دلتا اللہ رب العزت دا دین نزول کرے دے او لکلے دے صحابہ کرامو دے اللہ دے حفاظت زمالی دیکھ دے طرف تا اشارہ رہا کہ اللہ رب العزت صحابہ کرامو باندے دونا اعتماد دے کہ صحابہ کرام با ٹکڑی ٹکڑی شی صحابہ کرام با پل کورون پریدی پل خجی بکنڈی کی پل بچی با یتیمان کی ٹکڑی ٹکڑی بشی دا قرآن کریم دا خاطرہ ولیکن دنیا کے با چاہتا دا مقور نکی کہ پا قرآن کریم کے دا یو حرف دا یو زبر دا یو زیر دا یو پیش دا یو جزم دا یو وقت تبدیلی راولی دا آغا اعتماد دے چھے اللہ پا صحابہ کرامو باندے کرے او دا دغی صحابہ کرامو دا قربانو دا وجنا نن تا سرم قرآن کریم موجود دے او ما سرم قرآن کریم موجود دے دستاسو نا تپوس کم کلچ قرآن کریم اللہ رب العزت نازلو مونگ موجودو جواب پزور رکھوے مونگ موجودو زمونگ پلاران موجودو زمونگ نکونا موجودو زمونگ کرنکنا موجودو زمونگ لسم پینزل لسم نکا موجودو نا آغا وقت کچ کلچ قرآن کریم نازلے دو نو آغا وقت کی سوک موجودو پزور آوائی سوک موجودو نورم پزور آوائی سوک موجودو او قرآن کریم لکلے چاہے پزور آوائی قرآن کریم لکلے چاہے محفوظ کرے چاہے یاد کرے چاہے جواب لگ پزور را کرے کرے زماد دغه یو استاسو نه تمنا نور د نسنه غواړم لک جواب صحیح را کوي چې زه پوهیږم تاسو په خبره پوهیږئ که نه پوهیږئ په خوا به موږ مولیانو پخوانو به تقریرونه کول نو خلکو به دا شلخي چانه کې راوړې وې دغه ته جومات ته کاوې به اسکلې نو چې بیا پروګرام ختم شو بار به دا خلک ووتل څنګه چلو الله وي ظالم مولې راوستې او کافرې مسلې وکړې سی وي جي نو پته نه لګي نو موږ د دې وجې نه ستاسو نه جواب غواړو چې تاسو په خبره پوه شوې نو موږ به مخکې لاړ شو که نه یې پوه شوي چې موږ نور هم په اسان انداز سره ستاسو هغه خبره ستاسو مخې تکید او تاسو پې پوه شوې جواب لږ صحیح را کوئ مونږه قرآن کریم چې نازلېده مونږ موجودو زمونږ پلاران موجودو زمونږ نیکونه موجودو زمونږ لسم نیکونه موجودو څوک موجودو هغه وخت کې په زور وایي څوک موجودو قرآن کریم چې نازلېده څوک موجودو قرآن کریم چا لیکلی دی قرآن کریم چا محفوظ کړی دی د قرآن کریم لومبي قاریان څوک وو حافظان سوکو لنبی جہاد کا ان کی سوکو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دا اغی دا قربانو دا وجنا دا اغی دا اغی زان ٹکڑی کوئدو دا وجنا قرآن کریم دی توری دنیا تا ملو دے زمائی عزت مندو تاسو تاریخو گورے اس دن سبا دی یو کالمک کی یو کتاب دے پاکستان میں صحابہ کرام ڈاکٹر ضیاء اللہ جدن سے اب لکھلے دے تحقیقی پکڑے دے چی 23 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه پاکستان ته تشریف راوړی دی. اصحاب بابا پیښور کې دغه سي په سکر محبوب ګوټ کې صحابه کرامو قبرونه موجود دي. په مکران کې د صحابه کرامو قبرونه موجود دي. بلوچستان نورو علاقو کې ډېر اسماعیل خان کې په ټټه کې په دې ټولو اطرافو کې د صحابه کرامو قبرونه موجود دي. نن روس ته لاړ شه د صحابه کرامو قبرونه به تا ته میلو شي. نن چین ته لاړ شه د صحابه کرامو قبرونه به تا ته میلو شي. نن د افریقې هغه جزیرو ته لاړ شه د صحابه کرامو قبرونه به موږ تاسو ته میلو شي. زما عزتمندو لږ سوچ وکړه لږ تصور وکړه هغه 6000 کیلومتر د حرمینو نه دلته صحابه کرام راغلي دي. هغه وخت کې موټرې نه وې هغه وخت کې ګاډي نو هغه وخت کې ریل ګاډي نو هغه وخت کې سایکل او موټر سایکل نه وې. هغه صحابه کرام په سورلو باندې راغلي دي په اوښانو په اسونو په خچرو باندې راغلي دي. هغوی به څونه طوفانونو سره مخامخ شوي څومره بارانونو سره به مخامخ شوي څونه وخت به د هغوی لګېدلي او لږې تندې هغوی تېرې کړي دي. لیکن دین د الله رب العزت قرآن کریم یې مونږ ته را رسولی دی. د دنیا ګوټ ګوټ ته یې رسولی دی. صحابه کرام د دین اساس دی. صحابه کرام د دین بنیاد دی. صحابه کرامو باندې بې اعتمادي کول دا په قرآن کریم باندې بې اعتمادي ده. په قرآن کریم باندې شک کول دي ځکه چې قرآن کریم صحابه کرامو لیکلی دی. نو کله چې په کاتب باندې ستا شک وي هغه ته په بد نظر باندې ګوري. بیا چې هغه څه لیکلی وي هغه مکتوب به بیا د شک په نظر باندې خلک ګوري. لیکن زما رب دا فیصله د نن نه 2000 کاله مخکې کړې ده. الله رب العزت د قرآن کریم حفاظت سیما غشتې ده چې دا به صحابه کرام لیکي د دنیا ګوټ ګوټ ته به یې رسوي ټکړې ټکړې به شي. حضرت حمزه رضی الله عنه د احد په میدان کې ټکړې ټکړې شو. حضرت مصعب بن عمیر ټکړې ټکړې شو. حضرت حبیب بن زید د مسیلمه کذاب مخې ته لاړ یو لاس یې ټکټ کړ بل لاس یې ټکټ کړ غوږونه یې ټکټ کړ پوزه یې ټکټ کړه خولې یې ټکټ کړې وطن یې والا ټکړې ټکړې کړ. خو لیکن د خپل میشن نه د خپل موقف نه د خپلې نظریې نه د خپلې عقیدې نه یو حرف یو انچ هم نه وروستو شوی. دین د الله رب العزت یې موږ تاسو ټولو ته را رسولی. زما عزتمندو خبره مختصر کوم عزتمندو نن قرآن کریم مونږ تاسو ته ملو دی. مونځ ملو دی زکات ملو دی حج ملو دی د نبی کریم علیه السلام سیرت ملو دی یو طریقه ملو ده. صحابه کرامو مونږ تاسو ته دا را رسولی دي. نن الحمدلله په قومي اسمبلی کې ناموس صحابه بل پیش شوی. زه سلام کوم حضرت مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب زما ګاونډي دی پیښور کې موږ په یو محله کې پاتې کېږو. سلام عقیدت ورته پیش کوم خراج تحسین ورته پیش کوم. دا د هر مسلمان ډیوټي ده چې نن په پاکستان کې بالخصوص صحابه کرامو ته هغه کنځل کېږي چې هغه کنځل تر ننه پورې چا فرعون او نمرود ته نه دي کړي. هغه کنځل تر ننه پورې چا ابو جهل او عتبه او شیبه ته نه دي کړي. هغه کنځل چا د فرعون ښځې ته نه دي کړي کم چې ستا په پاکستان کې ستا په قومي زبان کې په اردو کې حضرت عائشہ رضی الله عنها ته کېږي. دا د وخت یو اهم ضرورت دی. د دې بل منظورېدل له قومي اسمبلی نه خو منظور شوی دی سینټ کې پاتې دی. مونږ د دې پروګرام په وساطت سره د حکومت نه دا مطالبه کوو که تاسو د ملک امن غواړئ د ملک د پاکستان د آئین بالادستی غواړئ دا بل د قانون او د آئین حصہ جوړه کې کم کس چې د ختم نبوت د عقیدې انکار کوي کم کس چې د صحابه کرامو خلاف بکواس کوي او بق بق کوي د هغې دپاره دی د پاکستان په قانون او په آئین کې سزا مقرر شي او داسې سزا دې مقرر شي چې بیا هغه مجرم ته ملوم شي. زه افسوس کوم 2295 دفعه زما د قانون او د آئین حصہ جوړه ده. 1974 کې په 7 مارچ په 7 ستمبر 4:35 باندې د قومي اسمبلی فیصله کړې ده پاکستان کې قانون جوړ
جوړ دی. څوک چې د محمد عربي صلی الله علیه وسلم پشان کې ګستاخی وکړي د هغه سزا موت دی. خو د 1974 نه والا تر نن 11 مارچ 2023 پورې یو شاتم او یو ګستاخ تم سزا نه ملو شوی. په سونو باندې په جیل کې موجود دي. سپریم کورټ د هغې باره کې فیصله کړې ده. زما عزتمندو، بعضې خلک وایي علماء کرامو ته څه ضرورت دی، مدرسو ته څه ضرورت دی. نن ستا د حیا، د عزت، د غیرت، د ایمان، د عقیده ختم نبوت، د عقیده رسالت، د صحابه کرامو د عظمت چوکیداران دا علماء کرام دي. نن ټولې دنیا سترګې پاکستان ته دي. پاکستان کې نور اسم نشته، صرف علماء کرام آزاد دي، مدرسې آزاد دي. د هرې فتنې خلاف د پاکستان علماء ودرېږي، د هر کفر خلاف د پاکستان علماء ودرېږي، د هر دجل خلاف د پاکستان علماء کرام ودرېږي. او صرف بیا ودرېږي نه، بیا جنازې اوچتوي، لسنیم سره جنازې د صحابه کرامو د عزت او د ناموس دپاره پاکستان کې مونږ اوچتې کړي دي. 42 جنازې په یو ورځ باندې په ملتان کې مونږ اوچتې کړي دي. په کراچۍ کې د یو کور نه د 4 سکه وروڼو جنازې مونږ اوچتې کړي دي. په 1953 کې تاریخ ختم نبوت چلېدلی، 10,000 قربانۍ مونږ ورکړي دي. نورم که د محمد عربي صلی الله علیه وسلم د ناموس رسالت دپاره، د عقیدې ختم نبوت د تحفظ دپاره، د صحابه کرامو د عزت او د ناموس دپاره، د دین د دفاع دپاره زه هغه مړ کېږم، مړ دې شم، شهید شم، شهید دې شم، ټوکړې کېږم، ټوکړې ټوکړې دې شم. زما بچي یتیمان کېږي، یتیمان دي شي. ښځه مې کونډه کېږي، کونډه دي شي. زما بچي د هغې شهداو د بچو نه زیات ښه نه دي. زما ښځه د هغې شهداو د بچو نه زیاته قیمتي نه ده. زما زندګي د هغې اکابرو نه زیاته قیمتي نه ده. قربان دي شو. خلک د زنا د وجې نه پانسۍ ته ځي، د غلا د وجې نه جیل ته ځي، د جرم د وجې نه جیل ته ځي. که زه د دین د وجې نه د ختم نبوت د عقیدې د تحفظ دپاره، د صحابه کرامو د عزت او د ناموس دپاره، د اسلام د بقا دپاره، د اسلام د دفاع دپاره، ستاسو د ټولو د حیا، د عزت، د غیرت، د چوکیدارۍ دپاره پانسۍ شم. دا سودا زما دپاره ډېره قیمتي ده. الله رب العزت دې په دې خبرو ماته د عمل توفیق راکړي. زه په آخر کې دې ټولو ماشومانو ته، دا ټول ګلال که ناظري والا دي، که حفظ والا دي، که تجوید والا دي، دې ته، د دې والدینو ته، د دې استادانو ته او د دې مدرسې هر فرد ته، محتمم صاحب ته، ناظم صاحب ته، ټولو ته د زړه له کومې مبارکباد پیش کوم. الله دې په دې خبرو ماته د عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا.